دا چې د کعب بن اشرف اليهودي دغه په نوم باندې قلعه ده تقریبا 1400 کال کېږي 1400 پیړۍ کېږي چې عمق خپل حالت باندې دا د هغه وخت آبادي ده دغه ګوتې نه دی واله شي او دا د مدینه په تاریخي قلعه‌ګانو کې یو تاریخي قلعه ده دا کعب بن اشرف يهودي چې د بنو نذیر د قبیلې نه او دا چې د بدر کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قریش له شکست ورکو نو دی ویل چې فبطن الارض خیر لي من ظهرها مال او ازمکه چې د مطلب قبر را له بهتر د دې دنیا نه او وی جړلې لال مکې ته اشعار به ویل دي او په دې اشعارو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د خاندان دغه د اهل بیت او دغه د کور والا او حج به بدی به ویل نو نبی له سلام چې دې سړي چې د الله او رسول الله او رسول ته تکلیف ورسو او دې سړي چې د ماته چې د تکلیف را ورسو دا سړی دې سړي نه ما څوک خلاص کی دا چې دینو د دې یو ملګری او محمد ابن مسلمه په نوم باندې صحابي محمد ابن مسلمه ویل یا رسول الله دا کار به زه وکړم خو کو چرته ما تا پسې یا اسلام پسې څه ویلې څه خو بنئ د زړه نه ویم صرف د دې لپاره چې مطلب دې اعتماد را باندې پیدا شي ولاره جوړه کی نو هغه ول نه هغه راغی دې ته ویل محدي کعب بن اشرف ته ویل چې را ته خو زما مرګري زما ورور ولیده او دې سړی سم اسلام قبول کړي او هر وخت کې زکاتونه او خیراتونه غواړي وس یو څراکه چې زیاده لورکم هیڅ نشته ویل زه به درکه خو خزه به ما سګاڼه کی دا خو ډېر عیب دی چې زه روپو کې خپل خزه تاسو غاڼه کم وای زه بچی به ما سګاڼه کی ول سبب از ما بچو ته خلک پیغور کوي چې ګوره پلار دې پلان کې سپ غاڼه کې کینه ولوي ول زه صحیح د تراش ول زه ګورم نو وس ما سم وس ورغلی ورګټ شوی وکنه ګورو چې څه کیږي سباله چې دی راغی اعتماد جوړ کو ځان سه کسان را وستل د شپې دې تغږ کو نو دې ته چې د خزي ویل چې موزه ویل دا आवाज ماته خطرناک आवाज ښکاري دا ټک ټک چې دی خطرناک دی ویل نه دا خو زما ورور دی محمد بن اسلمه او بل وای دا خو زما په شان سړی ته غیرتمن سړی ته څوک आवाज وکي ونه وځي دا خو بې غیرتی ده زه وروزم چې راووته د دې غټ غټ یختانو او د عرب هغه وخت کې دغه دا او د عرب خوشبویان ډیر خوخی او خوشبوی به خپل جوړوله نو دی یختان نه د سیونی او نوې واده کړو دی نوې واده کړو دی ویل چې ډیر خسته خوشبوی د نه لګو تاثیر راکته ک څومره خسته خوشبوی دا او دا خو ما وای د سی وجینې کړل دا نوې چې داغه په شان خوشبوی په عربو کې څوک نشي جوړولای نو به یو تل چې دا سر راکته ک دا څومره خسته خوشبوی دا او کنه وای دا خو کمال دی دریم ځل چې به هغه ته پلان جوړ کړو کنه دریم ځل چې سر راکته ک لکه دی یختانو کې ونی او د نورو مرګوري وو په تورو مانی وو نه دا سړی غټو د بدن نړۍ غټي چغي والی دا خلک پر خبر شو خو دی ولا کار کړو سحر چې رسول نبی له سلام سحر منځ کړو او راووته او دوی چې د مسجد نبوي ته ورسېد نبی له سلام ته چې افلحت الوجوه کامیاب مخونه رالی دا د هغه مردار چې دی قلاده او د هغه وخت نه پاتې ده تقریبا 2000 متره ده ټوله مساحه او اته برجونه پکې دي هغه برجونه چې دي غټ غټ برجونه نو دا د هغه وخت آبادي ده او تاریخي قلعه ده او دغه مردار کور دی